نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی آیت المنافق ثلاث. د منافق چاته وایي؟ منافق هغه کس دی چې هغه په ظاهر ځان مسلمان جوړ کړی لیکن په باطن کې دا کافر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په مدینه منوره کې دا کسان بیخي ډېر زیات. د دې مشر عبدالله بن ابی بن سلول دې کافرانو سره ټچ میلاو، ځان یې د مسلمان په شکل کې تېر کړی و، تسبیح یې ورسره یې اړولی. د الله رسول ته معلوم چې دغه منافق دی، دغه منافق دی. او د نبي علیه الصلوۃ والسلام یو رازدار و، هغه ته یې مشرولي وه چې پلان 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 دا منافقین دي، د دې سره پام. لیکن د الله څه نه نیوي، د اسلام یې نه ایستې. وجه څه؟ نبي علیه الصلوۃ والسلام په دغه وجه نه ایستې چې دا کسان د مدینې منورې به راته وایي، هغه کافران به راته وایي چې نن د په خپل سب کې خپلو ملګرو ته لاس واچي ووایي. په دې باندې نبي علیه الصلوۃ والسلام غږ نه. او دغه د منافق علامې د الله رسول صلی الله علیه وسلم که دغه په چا کې وي دغه منافق دی. 3 علامې دي. ښه سوچ ورباندې وکړئ. منافقت دا ډېر غټ جرم دی. دا الله سبحانه وتعالی ډېر سخته سزا و دې کسانو ته ورکوي. ګورئ که په چا کې دغه علامې وي دا کوشش وکړي د ځان څه لرې کړي، توبه او استغفار باندې. د منافق اول علامه دا ده کله چې دی ستا سره خبرې کوي دروغ وایي. معامله یو رقم دی بله کم. یو تجار ته ودرې دی، دا موټر په څو دی؟ دا په 2 دی، په 2 دی راکړه. یا دی د قرآن وایي که به دته په دې ولاړ دی، حالانکې دته به د دې ډېر کم ولاړ دی. دا قرآن یې پر واخیست، ښه لنګو یې تړلې ده، ښه ږیره هم ده، تسبیح هم سندلوس په لاس کې ده، په خبرو کې د تجارت دی روان دی. د الله رسول وایي اوله د منافق علامه دا ده، د منافقت اوله علامه دا ده کله چې دی خبرې کې دروغ وایي. بیا ورته هغه ورته دا موټر دا ګاډي نوې ده که زړه ده؟ یا نوې ده، یوه ورځ لا نه چلېده، حالانکې هغه به د کال زیاته چلېده. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم په هره خبره کې دا درواغ ډېر غټ جرم دی. درواغ د مسلمان دپاره نه ښایي. اول علامه د منافق که په چیرې په چا کې دغه درواغ و، د منافق دی. که منافق دی، د منافق یو ونډه پکښې د حدیث کې راځي، موږ ته به راسي. واذا وعد اخلف، کله چې وعده وکړي د وعدې خلاف ورزي کوي. سبا انشاءالله پر دغه وخت زه دلته راځم، کسان ورته انتظار یې دی ورکي. بیا چې دا کله دته وعده وکړه هلته روان سي، انډیوال ته لاس ورکړي، بیا مې یو سر تېر کړي، بیا مې یو دوکه ورکړه، دی بیا په ما پسې ګرځي. په عامه وایي دا د منافق غټه علامه ده. اذا وعد اخلف، کله چې وعده وکړي پر خپل وعده نه خیږي، په وعده باندې وفا نه کوي، پاسداري د وعدې نه کوي. واذا اؤتمن خان، کله چې د امانت ورته کښې شوی، دا پیسې واخلي چې بیا چې زما په کار سره دا زما موټر دی، زه یې خوا ته ځم، دا دې له دې ولاړ دی، دا زما پلانکی شی دی، دا باندې پام کوه. لیکن کله چې د ده سترګې نیام سي اول یې پر دا شی راواړه، خیانت پکې وکړي. نبي علیه الصلوۃ والسلام په بعض روایتو کې دا وایي دا د منافق علامې دي که په چا کې دغه 3 علامې راځي دا منافق دي، ولو که دا سړی لمونځ کوي او روژه نیسي. ته سوچ وکړه زموږ په دې معاشره کې دا کسان څومره ډېر دي. مسلمان په تکبیر اولا باندې لمونځ هم کوي، اقامت هم دی کوي، په هر کار د خیر کې اول صف کې دی ولاړ دی. لیکن د دې حاجي صاحب د تجارت معامله چې وکړي، د ده د کاروباري سیسټم چې ته معلوم کړې ځان ته، افسوس پسې در باندې سخت افسوس در باندې وکړي چې دا ته څه کوې. ما او تا دلته مسجد ته راسو عبادت، ما درته ووایي چې لمونځ او زکات روژه دا یوازې اسلام نه